عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنفه رغم أنفه رغم أنفه. قيل من يا رسول الله؟ قال من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. رواه مسلم. رسول الله صلی الله علیه وسلم و فرمایل پازه جه سپیرسی یعنی خوار جسی پازه جه سپیرسی یو چا وویل چې ای د الله رسوله څوک چې خوار سي د چا پازه جه په خاور سپیرسی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویل وای هغه څوک چې خوار او ذلیل سي چې د ده په ژوند کې د مور او پلار او یا په مور او پلار کې یو یا دواړه و بوډاتوب ته ورسې شي او بیا دی د هغوی خدمت ونه کړي او د هغوی د خدمت د نه کولو له کبله و جنت لره داخل